علي وزیر او محسن داوړ ته افغانستان ته د تګ اجازه ورکړل شوه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ مشران او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ پاکستانی پولیسو افغانستان ته له تګ نه ایسار کړي وو. دوی دواړه نن کابل ته راتلل چې د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. له هغه وروسته محسن داوړ وویل چې د غلام قوم په توګه ژوند کول دا ستونزې لري او داسې چلن به در سره کیږي. دغه راز محسن داوړ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې چارواکو ورته ویلي چې د پاکستاني پوځ په امر دوی له سفره منع کړي. علي وزیر هم وویل چې دوی ته دا وویل شول چې تاسې ممنوع الخروج یو نشئ تللی، خو اوس تازه خبر دا دی چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان محسن داوړ او علي وزیر ته اجازه ورکړې او ویلي دي چې دوی کولی شي افغانستان ته ولاړ او د اشرف غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. خو اندېښنه دا ده چې ښایي دوی اوس ونه شي کولی چې ګډون وکړي ځکه مراسم سهار 8 بجې پیلیږي او کابل ته هوایي سفرونه عموما له ماسپښین وروسته او یا غرمې مهال وي. په هر حال چې کله د پاکستان حکومت دوی دواړه له هغه 23 کسیز پلاوي وګرځول چې کابل ته روان وو، د خلکو سخت غبرګونونه یې راوپارول او دا یې وزیرو داوړو او ټولو پښتنو ته سپکاوی وګاڼه. په هر حال کابل ته تر دې دمه له پاکستانه 21 کسیز پلاوی راغلی چې محمود خان چکزی، پرویز خټک او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عبدالله ننګیال هم پکې شامل دی. دغه راز د نورو ګوندونو ډلو ټپلو کسان هم پکې دي. د یادولو ده چې سبا دوشنبه به په کابل کې د ولسمشر غني د لوړې مراسم کیږي چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو میلمانه ورته رابلل شوي دي. دغه مراسمو ته د میلمنو راتګ دوام لري او په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. په هر حال تاسو د پاکستان دغه کار ته په کومه سترګه ګورئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.